د چین په پلازمینه بیجینګ کې د سخت ورښتونو له امله راوتلو سیلابونو تر دې مهاله 30 کسان مړه کړي دي. د راپورونو له مخې 28 مړي په موین ولسوالۍ او 2 نور په یانچنګ سیمه کې موندل شوي دي. راپورونه وایي چې تر 80,000 ډیر خلک د کورونو پرېښودو ته اړ شوي او په 114 کلیو کې بیا برېښنا هم پرې شوې ده. په ورته مهال د چین دولت رئیس شي جینګ پینګ په دې وروستیو کې اړوندو ادارو ته د سیلابونو د مخنیوي او ژغورندویو چارو لارښوونه او هدایت کړی دی. شي جینګ پینګ دې ته په اشاره ویلي چې په دې وروستیو کې د چین په ختیځ شمال او شمال ختیځ کې د مسلسلو سختو بارانونو له امله سیلابونه او نور جغرافیایي ناورینونه رامنځته شوي او په بیجینګ ښار او هابې، جیلین، شاندونګ ولایتونو کې سخت تلفات اوښتي دي. شي جینګ پینګ له اړوندو ادارو څخه غوښتنه کړې چې باید د سیلابونو د مخنیوي او زیانونو د کمولو مختلفې چارې په ښه توګه ترسره کړي. سیلاب ځپلو او ورکو شوو کسانو د لټولو او ژغورلو لپاره په پوره ځواک سره هلې ځلې وکړي او د خطرناکو سیمو وګړي امنو سیمو ته انتقال کړي څو د مرګ ژوبلې خطر کم شي.